بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نوی ویډیو نوی موضوع ده ستاسو د اطلاع لپاره عرض دی چې په پاکستان کې نن سبا ټوټل پی ایچ ډي ډیګري هولډرز چې دي نه دا تقریبا 12,000 دي او د ایچ ای سی د قیام نه مخکې په 98 کې لکه د نن نه 22 کاله مخکې دا صرف او صرف وایي 3,500 نو چې په 98 کې 3,500 نو په 68 کې به څومره مطلب دا دی چې ډېر زیات به کم او بله دا خبره ده چې زمونږ لیټریسي ریټ چې دی نو هغه په سړو کې یو شان دی او په زنانو کې بل شان دی زنانو کې خو نن هم زمونږ په کلو کې د پښتونخوا په کلو کې چې کوم دی دا حال دی چې که چېرې یو زنانه سبق ووایي او د افسر په کرسۍ باندې کیني نو دا یوه ډېره غټه خبره ګڼلی شي نو اوس تاسو خپله امیجن کوئ چې د 1960 نه والې تر 1970 پورې چې کوم 10 کاله دي او په هغې کې زموږ د کلو نه وتې یو زنانه د پېښور یونیورسټۍ کې لیکچرر برتي شوه نو وړه خبره خو نه وه او بیا دغه لیکچرر چې برتي شوه نو دغې زنانه په شا ونه کتل بلکې د خپل قابلیت او د هارډ ورک د وجې نه په 1968 کې د لندن نه پی ایچ ډي مکمل کړه نو ستا دا ډېره غټه خبره ده او ګورئ دا خبره ده چې دا د ټولې پښتنو کې پښتون کام کې ړومبی زنانه وه چې دې پی ایچ ډي کړې وه نو خامخا چې 1968 کې پی ایچ ډي کړې وه او دغه زنانه څوک ده څوک وه او د کوم ځای وه نو شخصیات یې ثوابي کې لیکلي دي چې دغه زنانه چې وه نو دی د صوابۍ ضلعې سره تعلق لرو او د صوابۍ ضلعې یو اهم او لوی کلی چې دی توډیرې چې ورته موږ ووایو نو د هغې سره تعلق لرو او د دې زنانه نوم پروفیسر ډاکټر لال بها نو پروفیسر ډاکټر لال بها چې په 1936 کې پیدا شوې وه او په اوس د نن نه 10 کاله مخکې په 2011 کې وفات شوې ده نو دغه پروفیسر ډاکټر لال بها د پښتنو د پښتون کام ړومبی زنانه وه چې پی ایچ ډي کړې وه او دی بیا په پېښور یونیورسټۍ کې د پروفیسر په توګه باندې کار کړی او اخره کې د ریټایر کېدو په وخت کې دا قایم مقام وي سي پورې چې کوم دی نه رسېدلې وه مطلب دا دی چې 21 ګریډ پورې رسېدلی